امریکا د مقاومت جبهې هیلې په اوبو لاهو کړې، وایي د طالبانو پر ضد د هیڅ جبهې ملاتړ نه کوو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې امریکا کې خپلې جبهې ته د مرستو ټولولو او د امریکا حکومت څخه ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو شمېر امریکایان د لابیګرانو په توګه ګماري، خو امریکا وایي نه غواړو بیا تیر ناکام کارونه تکرار کړو. تازه خبر دا دی چې ټایم ویسټ وایي د نوي حکومت پر ضد د هیڅ وسلوال خوځښت ملاتړ نه کوو. امریکا وایي دوی په افغانستان کې د اوسني حکومت پر وړاندې د هیڅ وسلوال خوځښت ملاتړ نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې د یو دایمي ثبات، ټول شموله حکومت او د دایمي سولې غوښتونکي دي. هغه زیاتوي د ټولې نړۍ او سیمه ایزو قدرتونو اجماع پر دې دمه چې د افغان حکومت پر رهبرۍ کې ټول افغانان خپل ځانونه ویني او ترڅنګ یې نوی حکومت د نړیوالو هیلې د یو باثبات افغانستان د جوړولو لپاره پوره کړي. نوموړی وایي نوی حکومت د امریکا د 2021م کال تېروتنه نه تکراروي چې هغه مهال یې طالبانو ته په حکومت کې د ځای پر ځای کېدو بلنه ورنه کړه، بلکې ټولو افغانانو ته په حکومت کې د ګډون زمینه برابره کړي. ویسټ همداراز وایي دوی په افغانستان کې د نوي حکومت پر ضد د هیڅ وسلوال خوځښت ملاتړ نه کوي او د متحدو هیوادونو یې هم غواړي چې داسې کومه تېروتنه ونه کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.